نو چې قربانی کې نو د قربانی کې وګوره چې تا ته کوم شیز محبوب وستا خوخي ناغه قربانی کا لکه چې خپل بچی دی قربانی کا. د دیوبند عالمانو کې یو عالم ناغه کور کې ګډوري غشتو او واړه واړه بچی مو نو بچو ته دا نه دی ویل چې دا ګډوري د قربانی لپاره دی. ګډوري چې کور ته راوسته نو ماشومان و سره مینه وا کور کې باغه پرانسته ګرځیده پړې به وته ناچو چې مولانا به کور ته راغی او د خوراک کلی شیز به راوړ نو بچی به راغوستل نو یو ماشوم له به په مینه باندې د خوراک شیز ورکه او د ګډوري ته به بیٹا ادرا هغه ګډوري ته به زوی وي ناغه په خبرو پوه کړ ناغه په منډه راغی نو چې څنګه فرض کا مټي یې راوړل یو زوی له خله کې مټي ورکي نو دغه څنګه ګډوري له به خله کې مټي ورکړه. دا شنور می وجات و غیره چې پمینه به خپل بچو له راوړل نو چې خپل بچو له به څنګه پمینه ورکول نه ګډوري ته به هغه خوراک پمینه ورکه نو مولانا با ګډوري ته بیٹا وي زوی به وته وي او دی وړو به دی ګډوري ته رور وي الله به سره کوله ماشومان له به کوله نو چې کال تیر شو او د لوی اختر روز راغله نو مولانا هغه ګډوري راونی وو قرباني کوي نو مولانا مو ته جاړي او ماشومان مو ته سترګو نوخ کړي چې دا خو زمون بیجان دی دا مالانا نو داسې ګډوري چې هغه لکه د زوی په شان دي ساتل او په مینه ساتل او بچو یې وی چې دا زمونږ رور دی نو د اختر پر دغه قرباني کنه دا به خدای نه قبلای. مولانا مو ته جړل بچو یې مو ته جړل چې دا زمونږ رور دی نو دغه چې د مینه ساروي واخله هغه په مینه باندې اوساته او د خدای په نوم باندې په اخلاص قرباني کا دا قرباني دی قبول ده. ادا سے نہ چې بس ځان ته خلاصې دا سے بیکار شي چې څوک تپوس نه کوي څوک اخلي نه وي دا سم خرڅيږي نه وي لوی اختر کې به قرباني کې حلال کو کو کې بیکار ساروي دې څوک تپوس نه کوي که میله ته وباسي نو په میله کې په تم شرمېږي چې ځان سره مریړه ساروي دې بوتلې دې څوک تپوس هم نه کوي تم په شرمېږي نه اړخته او ساته کور لوی اختر کې به خیر قرباني کو لوی اختر کې دغه خدای قبلینا. الله فرمای لا ینال الله لحومها بالکل الله تعالی رشيږي د قربانه د غوخي ولا دماؤها او نه د قربانه د ویني الله تعالی رشيږي ولکن یناله التقوى منکم لیکن استاسو د طرف نه تقوا پرهیزګاری الله تعالی رشيږي. نو دا تقوا او د پرهیزګاری یو امتحان نه پدې روز باندې نو چې کم بندله الله وس ورکړي خو دې خامخو کی خو که یو بندله الله وس نه دی ورکړي سو گزارې والا دی دې مو کی ځکه چې د اختر پر روز باندې پدې قربانې کم اجر او ثواب ملاويږي نو په دغه روز په بل نه کې دا اجر او ثواب نشته. کم اجر او ثواب چې د اختر پر ورځ د قربانۍ په وینه تویدو کې دی نو د قبر اجر او ثواب د په بل عبادت کې تا ته نه ملاويږي. ته به بل میخ حلاله کې او د الله په نوم به ټوله غریبانانو له ورکې خو دا دغه میخ حلالولو چې د اختر نه غیر دی د هغې دونه ثواب نه دی لکه د خپل وس مناسب چې ورکوټو څاروي د اختر پر ورځ حلال کې او کم اجر او ثواب پې ملاويږي نو دا په بله ورځ نه ملاويږي. دا یو خاص روز ده د قبلېدو الله تعالی نږدې کېدو یو خاص روز ده چې چاله الله وس ورکړی دی خامخو کی خو چې څوک ګزارې والا دی او صاحب نصاب نه دی نو دې وکي او که چاله الله ډېر وس ورکړی وي نو چې ځان لکئ نو خپل مور پلار چې وفات دی هغوی نه دې وکي لکه د مور پلار تا سره څونه مینه کړې ده ډېره مینه یې سره کړې ده په خپله به یې نوړی اون ختوې نه مې تېرېږي دا به فلاني ماشوم له ورکمه مور پلار د دې د مرۍ کې نښلې اړو تېرېږي نه ښه ښکلې شی وي او مور پلار اکثر خوري یې نه
خپل ماشوم بچی له ورکی ها راشه دا خوره الله دې والدینو په دې ځل کې یو رحم اچولې دي ګره کړو کچرګه چې دا واړه واړه بچي وي دا مالکان وته دانې ورواچي اکثر دا واړه واړه چرګوټي دوی خو غټي دانې نشي خوړل ډکره روجي وته ورواچي نو دا مور اقلت قلت کوي او پزما کټونګوي خو ګوره دانه خوري نه خو اوږي وي دا چرګه خو اوږي وي خو دانه باندې اسی ټونګي وي او بچي وته رانږدې کې نه بچي او خوري دا وته تماشا کوي اوږي وي بچي ماړه کی دا ګوره چرګه را عقل فکر پکې نشتا خو مور دا یو درجه خدای ورکړي چې دا بچی ستا بچی دی او ته مورې نو په ځان سخته تیره کړې بچو له ورکا نو انسان خو اشرف المخلوقات او عقل فکر ډیر لري نو دله الله پزړه کې یو رحم چولې دی دی به خوږي د خوراک او خپل شی به وسري خو چړه کې راشي چې فلانه ماشوم بده مرای کې اون خطو سي نتیریږي دا باغله ورکوا بعد په کې نه پوهه د لیوانو په شانتي چې د بچو د مخې نه مراکاږي خوري هغه نه ور کوي دا به لیوانې غوندي وي خو چې روغ وي نه خپل بچو باندې خیال کوي نو دا مور پلار زمونږ لپاره ډېر سختي او تکلیف برداشت کړي دي ارزه به کړي زمونږ لپاره نو اوس که مور پلار نی او موږ له خدای وس راکړي چې ځان له قرباني کوو مور پلار له مو کو نو په دې باندې ډېر لوی اجر او ثواب دی